زما زامنو زه ورته ته دا یو وصیت کوم، ته درې سره زما زامن یاست. د مرګ د ژوند هېڅ نه ده معلومه زوی. زه ورته ته دا یو خواست کوم، زما نغدي پیسې چې دي او دا جایداد چې دي، پراپرټي کاغذان چې دي، او یو زما نصیحت دی ورته ته په دا درو شیانو کې اوس دې چش غواړم. بابا زه پیسې غواړم بس. بابا زه د پراپرټي کاغذان غواړم. بابا سردار دورم پیسې واخیستلې، نجیب ورور مې د پراپرټي کاغذان واخیستو، درېیم پاته نصیحت شو هغه دغه زوی ته ورکړ، په دې دوه خپل حق واخیستې. ابا زویه ته ورځې، ته خپل حق در ورسېدی، ته خپل حق واخیستې، یوه پیسې واخیستې، یوه د جایداد د پراپرټي کاغذان واخیست. ته ورځې ولاړ شې، ورځې په مخ شه. درځه ورور درځه. ته زما دا سر ور پرېږده، ته غوږ رانږدې کړه، زه تا ته یو نصیحت وکړم. نجیبه بابا ګوره د عثمان په خوش کې څه ورته یې پیسې مه پرېږده وروره، پیسې تا ځم واخیستې، پراپرټي کاغذان ما ځم واخیستو، عثمان به د چی ورکړي، راځه پرېږده راځه. بابا نجیبه څه کوې یاره، زه ځو بازار ناوخته دی. وروره ستړي بازار څه کوو، ته راته راوښت کېدله چای وکړه، ډېر ښایسته هوټل دی یاره، ښایسته چای وکړي یار. درځه. سر برچ بقى بدش دو چای راوړئ. څه د کارمند برابر دی؟ ماشاءالله ټول ټول برابر دي. اچھا تاسو خپل کار کو او د خلکو سره څه کار؟ تاسو نو ورول د چی شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چی عثمان خان جوړ بخیر؟ بخیر نجیب ورور څنګه دی؟ ښه جوړ بخیر. سردار خان جوړ بخیر. سلامات. څنګه چیر وی؟ خیرات جوړ یاست؟ الحمدلله راست. ته تاسو په ځخ خاطر ځخ خاطر. هذا شنو؟ هو بلا واحد. هذا رزق. مكا مدرسه. هذا وكا هو اخبار اسمه ورور راغلي. شو شسته؟ خپل لاس باندې شنو لا وکړه ولا واخ سمد ساده اليوم سرناس مالك جالس نور تيسو ياس خاطر شي جوړه ياس بتون مشدي سياكلم شدي خاطر څه څه تي دا پرېږ دی ما ډوډۍ ورته ویله دا وره ډوډۍ وخو یا د شپه قرار مجلس سره وروره ورته ډوډۍ پرېږده ته ماته دا وته دا هوټل کې څه شي جبه وروره زرداد وروره دا هوټل زما دی د دوی میاشتې کېږي دا هوټل مې جوړ کړی دی تم دروخ لا دروخ يا زي ما خولله تخبل ډوډۍ شغل شو نه ماشاءالله دروخ ډوډۍ دروخ تم دروخ ما خولله نو څنګه د ژوند څنګه دی دا 15 کاله بعد مثلا ولې ژوند څنګه دی کاروبار می څنګه دی یا عثمان خان دوار دغه بیکاره ګرځي ولې بیکاره ګرځي طالب بندگان بابا ته پیسې درکړي ته پرپټی کړل درکړل ته دا پیسې پرپټان څه کړل یا عثمان خان بس پیسې سره هغه مګر جوړا کی مدا څنګه خیر روزګار ورته کړی نو تیم نست عثمان غچ کې ماته بابا کوم پرپټی را کړو سره نو مزه کې هغه ما خرڅ کې دا بنځه کار کې پیسې چې مګر دې ما سم راول بیا د کار به روزګار وکړ هیڅ څه دا بندگان چې در سره مدار کی یا عثمان خان او تاسو بابا یې ورته نه کړه نه جایداد درکې پیسې ما واسه پرپټی دا واسه ته دا هوټل د جایداد ته چی جوړ کړه هوټل ته چی سره ستړي کوي دي زما په ګرځ باندې اورز نه نشته په یاد بابا چې په کمره د وصیت مشته کوي تا ته پیسې درکې تا پر پټی کاغذان واس خو ما ته یو خبره په غوښ کې وکړه داغه د کامیابی راز هغه یو خبره وزن در ځای را رسېدله زه از ما اخري وصیت ته دا یو وصیت دی ازمن کې چې ته 15 وخت لمونځ په اهتمام او په پابندۍ سره کوه الله پاک به هیڅ کله ان شاء الله ناکام نه راوویني او تریالی به بریالی به هغه ما ته دغه خبره وکړه نو تر اوسه زه ځانم کامیاب یم ما د بابا هغه وصیت په دماغ کې ما پر هغه باندې عمل وکړي ما یو لمونځ نه قضا کړي هر لمونځ مې په جمع کړو شکر الحمدلله زما خپل هوټل دی دا دی کار برابر دی شاته مې واته کړم ځکه ورسره ښځه ده خپل بزګر پر لګیا دی دا ګرده برکت چې دی دا د لمانځه دی ما لمونځ نه دی قضا کړی پریشانه کېږم ما ګرده بالا خیر کې زه به چای ورته شنې چای زموږ د هوټل غډېرې فیمس دی هغه هم وکړي